دا یوه خبره یاد ساتئ، کله چې انسان په دنیا کې خپل زبان او خپله ژبه د څه سره عادت کړې ده، نو د مرګ په ټیم باندې به هم د ده په ژبه باندې هغه شی جاري کېږي او هغه خبرې به پرې جاري کېږي کوم څه سره چې د ده زبان عادت شوی دی. علامه ابن قیم رحمه الله هغه فرمایي، یو د کفري تاجر و تاجر هغه وفات کېده، نو چا ورته ویل قل لا اله الا الله، لا اله الا الله ووایه. نو هغه تاجر وی دا وویله چې هذا القماش بدرحمین وهذا القماش ب10 دراهم، دا کپړه چې ده دا په 2 درحمه ده او دا کپړه چې ده دا په 10 درحمه باندې ده. یعنې خپل زبان یې د دې کپړې د خرڅولو سره عادت کړی چې دا په دوره ده دا په دونه ده. نو د مرګ په وخت کې هم د هغه په دې زبان باندې دغه ټکي جاري شولو. دارنګې هغه فرمایي یو شرابي و او هغه د شرابو سره ځان عادت کړی و، نو چې کله هغه مړ کېدو نو چا ورته وویل چې قل لا اله الا الله، لا اله الا الله ووایه. نو وی هغه شرابي په هغه ټیم کې دا وویله چې اشرب انت ثم اسقني، اول یې ته وڅکه بیا یې ماله راکړه، اول یې ته وڅکه بیا یې ماله راکړه. دا خبره به د ژبه جاري وه او استعمال شو. د یو حدیثو یو امام دی ابو زرعه رحمه الله چې هغه ټول عمر د حدیثو خدمت کړی دی، قال الله قال رسول دا یې په خپله ژبه باندې جاري کړي دي او خپله ژبه یې د دې سره عادت کړې وه. نو هغه چې کله وفات کېدو نو د هغه یو څو شاګردان د ده خواته ناسو، ابو حاتم رحمه الله، محمد بن مسلم، دارنګې منذر بن شازان رحمه الله د ده خواته وی ناسو. نو دله چې کله مرګ رالی او دا وفات کېدو دا سای راماته شوله، نو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لقنوا موتاکم لا اله الا الله، تاسو خپلو مړو ته د لا اله الا الله تلقین وکئ، د هغې یاد دهاني ورته وکئ. نو دا شاګردانې وایي موږ له حیا راتله چې اوس څنګه خپل دې استاذ ته ووایو چې ته لا اله الا الله ووایه، ځکه دا خو زموږ نه غټ عالم دی، د حدیثو استاذ دی، نو موږ له داسې حیا شان راتلله. نو موږ د حدیث دا سند چې دی لږ ګډ وډ شان وه، د حدیث کې هم څه رد و بدل به راوسته. هغه حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د چا اخرنۍ کلمه لا اله الا الله د په ژبه باندې جاري شوله نو دا سړی جنتي دی. نو د دې حدیث دا سند وایي موږ داسې ګډ وډ وه او قصدن هم ګډ وډ وه د دې لپاره چې زموږ د دې استاذ دې خبرې ته فکر شي. نو زموږ کې یو ملګری راپاڅېد او دا حدیث یې پړاو کو، نو د دې حدیث دا سند یو ځای ته ورساوه، هغه باندې به بیا ودرېده او داسې به یې ښودله چې ګنې زه د دې حدیث دا سند نور نه شم ویلی. بیا به بل ملګري دا تجربه وکړه، بیا به بل وکړله. نو ابو زرعه رحمه الله وی دی ته خیال شو د مرګ په ټیم کې. نو ابو زرعه رحمه الله وی دی ته ویل چې اجلسوني، ما کېنوئ. نو فجلسوه، هغه یې کېنه او راپاڅه او داسې تکیه باندې راپاڅه. نو ابو زرعه رحمه الله ورته وی دا حدیث بیان کو سره ده سنده. حدثنا بندار قال حدثنا ابو عاثم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن ابي عريب عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. معاذ بن جبل حدیث ورته بیان کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی دي د چا چې اخرنۍ کلمه لا اله الا الله نصیب شوله نو دا سړی جنتي شو، دا سړی جنت ته داخل شو. وی دا دخل الجنه ټکی چې ووایه نو د امام ابو زرعه رحمه الله صاف ارواز وکړو. نو هغه د خپله ژبه د حدیثو سره او د حدثنا سره او د قال رسول الله صلی الله علیه وسلم سره عادت کړې وه. په آخره کې په زبان باندې هغه کلمات جاري شولو کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلي دي. فکار موږ او تاسو له دا ده چې خپل دا زبان د قرآن د تلاوت سره د الله د ذکر سره د دې سره عادت کو. هر فحش گویی، هر غلط خبرې، د کنځلې کول، فسق و فجور خبرې کول، دارنګې ګانې بجانې او د دې سرودونو د خپلې ژبې وتړو وساتو. د دې لپاره داسې نه چې آخره خاتمه زموږ ګډه وډه شي او په آخره کې د زنګدن په وخت کې زموږ په دې زبان باندې غلط الفاظ او دارنګې غلطې خبرې جاري نه شي، بلکې زموږ په دې زبان باندې د لا اله الا الله هغه ذکر جاری شي، د هغې هغه ورد زموږ په دې ژبه باندې جاري شي، دارنګې د قرآن تلاوت زموږ په دې ژبه باندې جاري